په امریکه کې د پیدا شوي ماشوم چې 3 سترګې لري ویډیو دلته وګورئ. که غواړئ چې په ټول حقیقت پوه شئ نو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره موږ سره اوسئ، په ډېر څه به پوه شئ او دغه ویډیو هم در سره شریکوم. دوستانو دې کې شک نشته چې نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی او هر څه د رد و بدل یعنی ایډیټینګ سره انسان ته بل قسم ښودلی شي او دا هر څه ممکن هم دی دې سره د انسان نظر دوکه هم خوړلی شي. خو الله پاک په هر څه باندې پوه دی او الله پاک هر څه کولی شي. هغه داسې کارونه هم کولی شي چې د انسان په ذهن او ګمان کې هم نه وي. په انټرنیټ باندې یو ویډیو ډېره زیاته شیر کېږي چې پکې ښکاري د یو ماشوم 3 سترګې دي، یعنې یوه سترګه یې په تندي کې ده او دوی په خپل ځای باندې د سترګو په نارمل ځای کې دي. دا ویډیو اول وار د جرمني نه شیر شوه، خو ځینې میډیا چینلز خپلو خبرونو کې ویلي دي چې دا ماشوم په امریکه کې پیدا شوی دی، خو ډېر بیا دا هم وایي چې دا ماشوم د جرمني دی. ډېرو خلکو دا ویډیو د دې سوال سره شیر کړې ده چې آیا دا دجال خو نه دی، او ځینو ویلي دي چې دجال را پیدا شوی دی. ځینې خلکو پرې ګپ هم لګولی دی او ځینو خلکو بیا دا یو ایډیټ شوی کلیپ بللی دی او ویلي دي چې دا هسې د مذاق لپاره جوړ شوی کلیپ دی، یعنې ویډیو ده. خو زموږ دا ایمان او یقین دی چې الله پاک هر څه کولی شي او هیڅ شی هم د هغه د اجازت او خوښې نه بغیر نشي کېدی. د دې ویډیو په تبصرو کې 80% خلکو دا دعوه کړې چې دا دروغ دي او ایډیټ شوی ویډیو ده، خو ځینې خلک بیا دا وایي چې دا حقیقت دی او ایډیټینګ پکې نه دی شوی. تاسو کولی شئ د دې ماشوم د 3 سترګو والا ویډیو په لومړي کمنټ کې وګورئ او د خپلو خیالاتو اظهار را سره هم په کمنټ کې وکړئ. په آینده کې له جالبو او په زړه پورې ویډیوګانو کتلو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.